د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ څه روان دي؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. ډاکټر عبدالله وایي چې ډیر ژر به د ملي مصالحې عالي شورا جوړه کړي. سرچینې وایي ډاکټر عبدالله او ولسمشر غني د کابینې او ملي مصالحې عالي شورا جوړولو باندې چڼې وهي. سپیدار ماڼۍ ته نږدې سرچینو ویلي چې ښاغلی عبدالله اوس خپل ټول پام د ملي مصالحې عالي شورا جوړولو ته اړولی ده تر څو د سولې پر لور عملي ګامونه واخیستل شي. سرچینه همدا شان وایي چې کابینې لپاره د عبدالله لخوا د کسانو په نښه کول پیل شوي دي او ډیر ژر به عبدالله له لوري دغه کسان پیژندل بشپړ شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم پر عبدالله او اشرف غني غږ کړی چې خپله کابینه ژر تر ژره بشپړ کړي او نومللې جرګې ته ور واستوي. ولسمشر ماڼۍ اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ ویلي و چې ډېر ژر به کابینه بشپړ شي. یو شمېر کارپوهان وایي کابینې لپاره د کسانو ګمارل باید د تخصص او لیاقت پر بنسټ وي، نه د کام او ډلې پر بنسټ. عبدالله او ولسمشر غني د امریکا او نړیوالو ټولنو په بار ټینګار سره چې د یو ټول ګډونه حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه یې کوله. 10 ورځې وړاندې په ولسمشري ماڼۍ کې د یو شمېر افغان سیاسي او جهادي مشرانو په حضور کې د سیاسي روغې جوړې تړون لاسلیک کړ چې پر بنسټ یې عبدالله د مصالحې عالي شورا مشر شو او همدارنګه د کابینې څوکۍ په مساوي ډول پر دواړو وویشل شوې. خو تر اوسه د کابینې او مصالحې عالي شورا لپاره د کسانو ګمارل نه دی پیل شوی. د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل او سیاسي روغې جوړې تړون لاسلیک په سیمه ییزو او نړیوالو کچه هرکلي سره مخ شول. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.